سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. ملا برادر وایي اوسنی نظام په تیرو 500 کلونو کې بې مثاله دی. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په فاریاب کې د یو جومات او روغتیایي مرکز د جوړېدو په مراسمو کې ویل چې اوسنی نظام په تیرو 500 کلونو کې بې مثاله دی. نوموړي له خلکو غوښتي چې باید شکر ادا او د نظام قدر وکړي، کنه دا هر څه له لاسه ځي. ملا برادر د پنجشنبې په ورځ په فاریاب کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل که د دغه نظام قدر او د الله شکر ادا نه کړي، دا هر څه زموږ له لاسه ځي او الله تر موږ غوره مخلوق پیدا کولی شي او موږ د ځمکې له مخه ایسته کولی شي. نوموړي په فاریاب کې د یو افغان سوداګر لخوا په 4 جریبه ځمکه د $1 میلیون په ارزښت د یو جومات او روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې پرانیستي. هغه ویلي چې د دغه جومات او روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې به د 2 کلونو په موده کې بشپړې شي. پاکستانی پوځ کونړ کې یو ښوونځی په توپونو ویشتی. تېره شپه د کونړ د دانګام ولسوالۍ مرکزي لیسه د پاکستاني پوځیانو لخوا په توغندیو ویشتل شوې او د یاد لوړ ښوونځي ودانۍ زیانمنې شوې ده. دا برید پر داسې مهال شوی چې په نورستان کې د دواړو لورو د مخورو ترمنځ په وروستۍ جرګه کې پریکړه شوې وه چې پر یو او بل به برید نه کوي. متقي وایي هر کال تر 100 میلیارډ افغانیو زیاتې پیسې د ناسمو رواجونو له امله ضایع کیږي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د ناسمو رواجونو مخنیوي په اړه د اسلامي امارت مشرتابه 18مې ګڼې فرمان د تطبیق او اهمیت په موخه غونډې ته ویلي. د پلاوي موندنې ښایي چې هر کال تر 100 میلیارډ افغانۍ زیاتې پیسې په ناسمو رواجونو کې مصرفیږي. هغه ویلي اسلامي امارت ټولو برخو کې توازن ساتنې ته پاملرنه کوي. ښاغلي متقي د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو غوښتي چې د سیاسي کارونو ترڅنګ دیني زده کړو ته هم پاملرنه وکړي. نوموړي زیاته کړې ناسمو رواجونو کې تر حد زیات لګښتونه د کورنیو اقتصاد ته درانه زیانونه اړوي. ایران او امریکا پر اټومي وسایلو د اختلاف له امله د یوې لنډمهاله هوکړې په لټه کې دي. د امریکا او ایران مرکچیانو یو بشپړ سولیز تړون ته خپلې تمې راکمې کړي او اوس د یوه لنډمهاله هوکړې لیک په لټه کې دي څو د جګړې د بیا پیل کېدو مخه ونیسي. دا بدلون د تېرې اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې له بې پایلې خبرو وروسته راغلی. دواړه خواوې د ایران د اټومي پروګرام پر سر ژور اختلافونه لري. یو لوړپوړي ایراني چارواکي رویټرز ته ویلي چې دواړو لورو ځینې اختلافونه په ځانګړي ډول د هرمستنګي د مدیریت په برخه کې کم کړي دي. ایران چې له کلونو راهیسې د امریکا له سختو بندیزونو سره مخ دی غواړي په هوکړه لیک کې دا هم شامل وي چې واشنګټن د ایران ځینې کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي او په بدل کې به ایران اجازه ورکړي چې نورې کښتۍ هم له تنګي تېرې شي. یوې بلې سرچینې ویلي چې ایران کولی شي د خپلو وړاندیزونو له مخې کښتیو ته اجازه ورکړي چې د عمان اړخ له لارې په خوندي ډول تېر شي. امریکا وايي که ایران هوکړه ونه کړي جګړه بیا پیلوي. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هګسټ ویلي چې واشنګټن به د اړتیا تر وخته له ایران سره سمندري بندیز پر خپل ځای او دوامداره وساتي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا سمندري ځواک د هرمستنګي د تګ راتګ بشپړ کنټرول په لاس کې لري او ادعا یې کړې چې ایران نور اغیزمن سمندري ځواک نه لري. هغه خبرداری ورکړی چې که ایران د احتمالي هوکړې منلو ته غاړه کېنږدي نو امریکا چمتو ده چې جګړه بیا پیل کړي. هګسټ ویلي که وکړه ونشي پوځي اقدام به بیا پیل شي. امریکایي چارواکي دا دریځ داسې مهال د روانو تاوتریخوالو په منځ کې څرګندوي چې لا هم د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې دي. دا څرګندونې وروسته له هغې هم دی چې ولسمشر ټرمپ تېره ورځ وویل چې له ایران سره جګړه د پای درشل کې ده او ښایي دویم پړاو مذاکرات ژر پیل کړي. روسیه وايي د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب کولی شو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د کابل او اسلام آباد ترمنځ په روان کړکېچ اندېښنې ښودلې. ویلي دي د دواړو لورو د غوښتنې په صورت کې مسکو کولی شي د منځګړي رول ادا کړي. کابلوف ټینګار کړی چې د کړکېچ دوام به افغان ټرانس اوسپنې پټلۍ په څېر د سترو پروژو په پلي کولو منفي اغېزې وکړي. نوموړي یوې روسي رسنۍ سره خبرو کې د افغانستان، پاکستان، چین او روسیې ترمنځ د 4 اړخیز احتمالي فورم له تشکیل څخه خبر ورکړی. مسکو داسې مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړیتوب لپاره چمتووالی ښودلی چې تر دې وړاندې د افغان او پاکستاني پلاو ترمنځ یو پړاو خبرې د چین اومچي ښار کې ترسره شوې او افغان چارواکو دغه خبرې مثبتې بللې دي.
ایمل ولی خان وایي موږ پښتانه یو په قومونو مو مه ویشئ. د پښتونخوا عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د اپریل د 14مې د یوسفزو نړیوالې جرګې ته په اشارې د پښتنو ترمنځ پر قبایلي ویش سختې نیوکې کړي او دا د نادانانو کار بللی دی. ایمل ولی خان وایي چې پښتانه باید د یوسفزو، اپریدیو، مومندو او نورو قبایلو په نومونو ونه ویشل شي، ځکه د ده په وینا موږ ټول پښتانه او ټوله پښتونخوا زموږ ده. نوموړی وایي چې باچا خان پښتانه او قبایلي نظام څخه راوست. نوموړی وایي چې باچا خان پښتانه له قبایلي نظام څخه راوستي وو، خو نن یې شمېر کسان په شعوري یا غیر شعوري توګه بیا د پښتنو د تقسیم هڅې کوي. ایمل ولی خان د افغان قوم اوسني بد حال ته په اشارې پوښتنه کړې، آیا موږ د دې جوګه یو چې ځانونه په خپلو قبایلو وویشو؟ هغه خبرداری ورکړ چې دښمن غواړي پښتانه لومړی یو له بل څخه بدزنه او بیا یو بل ته مخامخ ودروي، نو ځکه په تقسیم کې تاوان او په یووالي کې ګټه ده. ټرمپ اعلان کړی چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ خبرې اترې به د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل څو ساعته وړاندې د لبنان په سویل کې نبطیه سیمه په نښه کړه. تر دې وړاندې له لبنان نه د څو راکټونو تر توغولو وروسته د اسرائیلو په شمالي سیمو کې د خطر زنګونه وکړنګېدل. شریف وایي پاکستان په سیمه کې د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د سعودي عربستان یو ورځني سفر پر مهال د دغه هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره تر لیدنې وروسته ویلي چې پاکستان به د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو اترو پر مخ وړلو او په سیمه کې د دوامداره سولې او ثبات لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي دغه څرګندونه پر ایکس پاڼه په یو خپور کړي پیغام کې کړي دي. بل لور ته د شهباز شریف او د عربستان د ولیعهد د لیدنې اعلامیه هم خپره شوې چې په اعلامیه کې راغلي چې د دواړه خواوو ترمنځ د روان سیمه ییز وضعیت په اړه تفصیلي خبرې وشوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې شهباز شریف په سیمه ییز کړکېچ کې له سعودي عربستان سره د یووالي او ملاتړ اعلان کړی او د وروستي کړکېچ پر مهال د سعودي عربستان لخوا د ښودل شوي زغم او حوصلې ستاینه وکړه. دلاور له فوزیه کوفی، دوستم او سیاف وغوښتل چې افغانستان ته ستانه شي. د افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور د پارلمان له پخواني غړي فوزیه کوفی، پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق او عبدالرشید دوستم وغوښتل چې افغانستان ته ستانه شي. دلاور وایي چې فوزیه کوفی ته چې په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو منتقده پاتې شوې بلنه ورکړل شوې چې افغانستان ته ستانه شي. شهاب الدین دلاور ټینګار وکړ چې راستنیدونکي کولای شي د خوندیتوب کار ترلاسه کړي او عادي ژوند ته دوام ورکړي. فوزیه کوفی د طالبانو له سختو منتقدانو ګڼل کیږي او په افغانستان کې څو ځله پر ټولشموله حکومت ټینګار کړی دی. د پارلمان دغه پخواني غړي هېواد ته د پخوانیو چارواکو د ستنېدو بلنې د مخالفو غږونو د خاموشۍ لپاره یو محاسبه شوې هڅه بولي.